بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد د تدلیس اقسام شروع. الخامس پنځم قسم دی تدلیس السکوت. مخکې موږ ویل یو تدلیس الاسناد دی، یو تدلیس الشيوخ دی، یو تدلیس البلاد دی، یو تدلیس العطف. نو پنځم دی تدلیس السکوت. وهو يقول المحدث دا دي ته وایي چې یو محدث وی حدثنا او يوي او سمعت وينوي القطع بين القطع وكي بس ختم فيسكت چپشي ثم يقول بيرست وي فيذكر اسم الشيخ من الشيوخ ديو شيخ نم ذكر كهشام بن عروة مثلا وهو لم يسمع منه هذا الحديث ودد هشام بن عروة دا حديث نه يوريدل خبر باندې وشو. مثلا زوی مې حدثنا بيغلش برستو يما چې محمد یوم چې عبد الرحمن حالانکه ما دا غن اوریدل نه کړی خبر وکم بس بدیجه خبره دا ختمه بل شروع کړ. نو خلک دا ګمان وکړي کنه چې الکه دای چرته استاد دی حدیث ته وګوري. په دې قسم کې هم منګه محتاج دایمو تنسیس ته او ځکه دا موږ تاسو هم دسي نشو معلومه ولې تر څو چې ائمه د دې داغه نه کړي موږ تاسو سره دې خودن نه کړي. ومثال دې ما ذکر ابن عدي في الكامل في الضعفاء. ابن عدي په الكامل في الضعفاء کې ذکر کړي. عن عمر بن عبيد الطنافسي انه كان يقول غبل حدثنا ثم يسكت بيبا چپش ينوي القطع اراده د قطع به وکړ نه د قطع ثم يقول به هشام بن عروه نبي انا عائشه رضي الله تعالى عنها سند به چا ویل کله چې لکه د دنه اوریدل کړي حالانکه اوریدل دي نو کړي. السادس شپږم قسم تدلیس التسویه. تدلیس التسویه ده وهو اشر انواع التدلیس. دا د تدلیس بدترین قسم ده. دا ځکه بد قسم ده چې دلته دا شیخ متهم کړی دی په تدلیس سره یا واسطه غرزولې ده. وصورت د ایسقط المحدث غیر شیخه چې وګرځي محدث په غیر د خپل شیخ نه بل کس من السند نه ایسقط المحدث غیر شیخه. او دا کار به امام اوزاعی ډیر کو اما لضعفه یا د وجه د کمزورۍ نه او لصغر سنه یا د وجه د کموالي د عمر داغه نه فيصير الحديث ثقه عن ثقه. حدیث ثقه عن ثقه به مثلا منځ کې به سراغه یو راوی و منځ کې راغی ضعیف بو د باغ ضعیف راوی د من نو ورځو ضعیف په ځای به صحیح ورولګم خیال لري ځان بد دا کارو کې منځ کې به صحیح راوی ورولګو سند به بالکل ظاهر ته صحیح منځ کې بالته سما نو ثابت. نو دا د تدلیس غبط قسم دی. وهذا النوع من التدليس اشد هذا من دا ډېر بد تدلیس دی لما فيه من الخيانه والتعميه. ځکه دې کې یو خیانت راغی، خیانت دی وکړو استاد دی بدل کړ. دویم دا تعمیه دی وکړه غزویب دی پټ. ومن وصف بهذا النوع من التدليس او هغه چې موصوف په دې قسم د تدلیس باندې ولید ابن مسلم و. څوک؟ ولید ابن مسلم او دویم بقیه ابن الولید و. بقیه مدلس ته بقیه احادیثه ليست بنقیه نفکم منها على تقیه. ځان ته ساتو. یحیی بن معین رحم الله په خپل تاریخ کې لیکي تاریخي دوری په نوم باندې واذا لم يسمى بقيه الرجل الذي يروي عنه وكناه. کله چې بقیه د یو کس نوم ذکر نه کیو داغه نه کونیه ذکر کی فعلم انه لا يسوي شيء. ته پوه شې چې دا کس دا د 20 روپے برابر سند نه دی بیا به ځان ساتي. حکم عنعنه المدلس. حکم د عنعنه د مدلس دا یو وګړه مسله ده.
ودلته اجمالاً ذکر کېدل شي. هغه دا چې عنعنه یو د مدلس دی او په غیر د مدلس نه ده. نو ګوره غیر د مدلس نه چې راوی عنعن وکي کنه اسباق نه کوي، اصل کې مدلس کې خبره ده. کله مدلس عنعنه څنګه ده؟ نو باج علماء چې عنعنه د مدلس قابل قبول نه ده تر څو چې هغه تصریح په سما سره نه کوي. او بعضی مداوی چې یاره د مدلس مطلق عنعنه دا نشي رد کېدلی، بلکې په عنعنه کې به منګه دلته یو قرینه به موجوده ده تدلیس، یا لکه د تدلیس کړی دی، نو بیا به موږ عنعنه رد کوو. که نه داسې ډېر مدلسین دي چې د هغې عنعنې شته دی او سره د هغې نه هغه نشي رد کېدلی. نو وایي وعلى الاجمال اجمالا ترد روایت المدلس، رد کېدلی بشي روایت د هغه مدلس المکثر من التدلیس چې ډېر تدلیس کوي. په 10,000 کې په 1000 کې تدلیس دا ډېر دی که اذا وردت بالعنعنه کله چې په عنعنه باندې روایت راوړي ولم يصرح فيها بالسماع، تصریح په سماع نه کوي. واما اذا صرح کله چې دا تصریح په سماع وکي فتقبل روایته، نو قبل دې بشي دا روایت. واما المقل من التدلیس، اورغه چې کم تدلیس کوي، هغه راوی چې کم تدلیس کوي. والذي لا يدلس الا عن ثقه، یا یو راوی دغه تدلیس نه کوي مګر د ثقانه، نو فعنعنته محموله على السماع، دا عنعنه محموله ده په سما سره. دا قرینه ده د عدم احتمال د تدلیس. الا ان يتبين، مگر که واضح شو انه قد دلس حدیثا بیانې چې د بیانې په دې حدیث کې تدلیس کړی دی، به بدا مغرت کړي. وذلك بعد جمع طرق حدیث، یو دا علا معلومیدل شي کړه جمع طرق د حدیث وشي، او صبر روایت او دا غ روایت من چان کو اندازې. او د دې مثال لکه سفیان بن عیینه چې د په 2 حدیثو کې تدلیس کړی دی. نو خلاصه ده چې کم مکثر من تدلیس و داغه عنعنه بنشي قبل دله، بلکې ترڅو چې تصریح په سما نه کړي. او چې کم مقل من تدلیس نو داغه عنعنه حمل ده په سما باندې. عن پدې کې دو احتمال دي کنه، هم د سما ده او هم د غیر سما ده. نو په دې وجه باندې صرف په عام باندې د روایت رد کول وای نه دی پکاره، ترڅو چې یقیني پته ولګي چې لکه دلته د څو ورزولې دي. یا مدلسین ډیر کسان دي دی باندې کتابونه لیکل شوی دي. طبقات المدلسین د علامه ابن حجر دی، خو په هغه به اعتماد نه کې. شیخ عبد الحمید رحمتي حفظه الله تعالی ورا هغه به موږ درس کې دا ویل چې دې کې نیم کسان د سیدي چې د په معجم د مدلسینو کې راول دي، خو هغه مدلسین نه دي. او بیر د کتابونه دي د علامه ابن حجر کتاب د تعریف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، دارنګ د حماد بن محمد الانصاری او کتاب د اتحاف ذوی الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. شدام یو ډیر مفید کتاب دی، ښه فائدمن کتاب دی دا په دې باب کې. نور پسې با بیان د طبقاتو د مدلسینو او ورسره د تدلیس او د ارسال ترمنځ فرق ان شاء الله دا به سبانی درس کې وایو. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.